محترم مفتي صاحب یوه خور پوښتنه کوي، وایي روژه ماتول تر لمانځه مخکې ښه دي او که تر لمانځه وروسته؟ یعنی هغه سنت طریقه کوم یوه ده؟ تاسې یې راته وښایاست. د دې خور د دغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې تعجیل په روژه ماتولو کې دا مستحبه طریقه ده، حتی ځنډول یې ګناه ده. څنګه چې اذان وسو د ماښام وخت داخل سو نو روژه به ماتوي. البته که د دې مقصد دای چې روژه ماته کی په یو خورما یا په اوبو باندې وروسته ډوډۍ خوري او ځان مړوي، آیا دا ښه طریقه ده؟ او که سمدستي لمونځ وکړي وروسته بیا روژه مات ښه په صحیح طریقه باندې وکړي، دا ښه طریقه ده؟ نو جواب دا دی، مخکې دې روژه مات وکړي، ځان دې موړ کړي، اوبه مو دې وچښي، هر کله چې طبیعت برابر سو تر هغه وروسته دې د ماښام لمونځ وکړي. ځکه فقهای کرام فرمایي که یو سړی ډېر وږی و، اول ته جومات ودرېدی، د جومات لمونځ ودرېدی، دلته ډوډۍ آماده سوه حاضره سوه او دی هم ډېر وږی دی، نو په دغه صورت کې د دې سړي دپاره په جومات باندې لمونځ کول مکروه دی، بلکې دی د اول د واره ډوډۍ وخوري وروسته دې بیا لمونځ وکړي. دغه مسله په فتاوای حقانیه کې بیان سوې ده او همدارنګه دغه مسله په زاد الفقیه 205 صفحه تر 206 صفحې پورې هم بیان سوې ده. همدارنګه دغه مسله په فتاوای هندیه اول جلد 203 صفحه کې هم بیان سوې ده. والله اعلم بالصواب. تعلیم الاسلام رادیو